بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو، هیلهمن یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ دغه مجموعه درسونو ته. په دغه درس کې موږ او تاسو نن غواړو چې په کویک سلیکشن ټولز باندې وغږیږو چې څنګه کولی شو یو تصویر د یوې تصویر یو ځانګړې برخه، مثلا په دغه ټول تصویر کې زموږ او تاسو یوازې دغه بوټ یا دغه شوز موږ او تاسو ته په کار ده، غواړو چې دا کاپي کړو یو بل تصویر کې ځای په ځای کړو. نو زه ځان سره دغسې دوه تصاویره لرم. نو راځو د دغې عملیې د ترسره کولو لپاره د کویک سلیکشن ټول څخه استفاده کوو. څو نور اپشنونه هم لري لکه میجیک وینډ ټول، کویک سلیکشن ټول او آبجکت سلیکشن ټول هم لري. خو موږ د کویک سلیکشن ټول په واسطه غواړو چې دغه تصویر دغه برخه سلیکټ کړو. راځو د دغې دپاره نو د دغې تصویر په برخه کې زه د کنټرول پلس په واسطه دا لږ څه نږدې کوم. تاسو وګورئ همدغسې په ترتیب سره زه دا انتخابوم. تاسو وګورئ ټول برخې قرار انتخابیږي. دغسې موږ تاسو کولی شو چې دغه تصویر ټوله برخه پکې راولو یا هم ځای په ځای کړو. تاسو ورته ډېر په دقت سره به کار کوئ تر څو کوم ځای پاتې نه شي، ځکه بیا ډېر ښه او مناسب نه راځي. لږ څه نور هم دا زوم کومه. دغه برخه کې دا هم غواړو چې پکې ځای په ځای کړو قدرمنو لیدونکو. نو د دپاره تاسو کولی شئ چې دا هم انتخاب کړئ، دغه برخه هم انتخاب کړئ، دغسې په ترتیب سره دا ټول انتخابیږي. ښه، اوس تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو، دغه ځای موږ او تاسو سره لږ څه اضافه شو. نو د دې دپاره راځو موږ او تاسو کولی شو دغلته درې اپشنونه لري چې د مثبت او منفي علامې په واسطه کوم ځای که چیرې له موږ څخه اضافه انتخابیږي، راځو دغه منفي په واسطه دغه بیرته حذف کوو. راځو خپل د دې برش سایز لږ څه وړوکی کومه زه، تر څو ډېر زموږ او ستاسو د کار دقت ډېر شي. راځو دغه منځنۍ برخه هم د دې حذفوو، ځکه دا هم موږ تاسو ته په کار نه ده. تر څنګ یې راځو دې خواته کومه برخه که چیرې موږ تاسو سره پاتې دغه ځایونو ته که چیرې تاسو پام وکړئ د کنټرول او دغې په واسطه موږ تاسو که چیرې وګورو قدرمنو لیدونکو، دغه ساحات پکې شتون نه لري. دغه هم موږ تاسو کولی شو خپل دغه د دې لویو قوسونو په واسطه هم موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو کوچنی کولی شو. تاسو وګورئ دغه لوی قوسونه چې لوی او کوچني قوس په واسطه زه کولی شم چې د دې خپل برش اندازه هم کوچنی کړم. لږ څه دغه سایز مې کوچنی کړ ورته، دا هم ورسره اضافه کوو، دا هم. نو د دې لپاره راځو دا هم قدرمنو لیدونکو سلیکټ کوو، کومه برخه چې زموږ او تاسو دپاره په کار نه وي. بیرته راځم دغه برخه منفي کوم، مثبت کوم او راځو کوم برخې چې غواړو ورسره اضافه کړو مثلا په دغه تصویر کې. تاسو وګورئ دغه ځایونه هم باید په دغه تصویر کې شامل واوسي. نو دا هم پکې شاملوو. تاسو کولی شئ چې دغسې دغه برخې هم شامل کړئ پکې. دغه برخې شاملیږي. نو د دې دپاره بعضې ځایونه چې اضافه شوي دي هغه هم ترې کولی شو چې کټ کړو بیرته د منفي په واسطه. اوس راځو دغه برخې هم پکې شامل کوو، د جمع علامه ورپسې نښلو. تاسو وګورئ دغسې دا هم پکې اضافه کولی شو. همدغسې په ډېر دقت ډول سره او ډېر په حوصله مندۍ سره که چیرې دغه کار مخته لاړ شي ډېر به ښایسته وي. اوس هم راځو دغه برخه اضافه شو، بیرته د منفي علامې په واسطه دغه برخه ورسره پرې کولی شو یا هم حذفولی شو. دغه برخې حذف شو. اوس هم راځو قدرمنو لیدونکو بیرته د کنټرول او منفي علامې په واسطه شاته ځو. د موف ټول په واسطه قدرمنو لیدونکو راځم دغه تصویر تاسو وګورئ حرکت مې ورته ورکړ، خو یو څه ته پام وي چې دلته دغه علامه یې پاتې، بیرته کنټرول زیډ وهو او د
کویک سلیکشن ټول په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې دغه برخه هم پکې اضافه کړو. دا هم اضافه شو. د موف په واسطه یا د کنټرول سی په واسطه هم موږ او تاسو کولی شو چې دغه تصویر راوړو او دلته په دغه تصویر کې ځای په ځای کړو. اوس راځو قدرمنو لیدونکو دغه غواړو چې ځای په ځای کړو. د کنټرول ټي په واسطه زه دا کوچنی کوم او د موف علامې په واسطه دا زه موف کوم. اوس هم درنو لیدونکو راځو د کنټرول مثبت علامې په واسطه دغه تصویر ځای په ځای کوو. لږ څه زه شاته وړم. تاسو وګورئ موږ او تاسو دغلته لږ څه دقت مو ونه کړ باید ځایونه کې ډېرښت راغی خو خیر. راځو بیا د کنټرول ټي په واسطه دغه تصویر زه دغه بوډ زه کوچنی کوم. بیرته د کنټرول منفي علامې په واسطه زه شاته ځم. دغه لږ څه بر را لوی کړو. بیرته کنټرول او مثبت علامې په واسطه مخته راځو. د ترڅنګ کولی شو چې دا که چیرې لږ څه نور هم موف کړو دغه سطحه به ورته ښه وي. اوس راځو قدرمنو لیدونکو د اف ایکس علامې باندې رایټ کلیک کوو او ډراپ شیډو څخه په استفادې موږ او تاسو راځو دغه خپل تصویر ته شیډوز ورکوو یا هم سیوری. نو اوپیسیټي به یې لږ څه راکم کړو. راځو ډسټنس یې لږ څه کموو. جهت یې ښکته راوړو. دغه سطحه کې باید جهت یې دغلته قرار ونیسي. اجازه راکړئ چې دغه ځای ځان ته برابر کړو مناسب ښکاري. که چیرې دغسې وي ډسټنس یې لږ کوو دغسې. سپریډ یې هم لږ را ونیسو. سایز یې دغسې کموو او ترڅنګ یې اوکې په واسطه دا اوکې کوو. تاسو وګورئ تقریبا یو څه سایز هم واخیسته. که چیرې موږ او تاسو اوس ورته ځیر شو یو مناسب برخه یې اخیستې ده. راځو د کراپ په واسطه خو مخکې د دې نه چې دا کراپ کړو اجازه راکړئ چې زه یو بل تصویر هم دلته تاسو ته کار وکړم پکې د اوپن په واسطه چې یو بل تصویر به راواخلم. مثلا راځو پکچرز برخه کې د مثال په ډول زه دغه تصویر غواړم چې دا هم شي کړم سلیکټ کړم یا هم دغه یوازې دغه بوټ زه یې را پرېږدم یا کټ یې کړم. نو د دې لپاره یو بل طریقې څخه استفاده کوو. راځو قدرمنو لیدونکو د همدغې باندې رایټ کلیک کوو کویک سلیکشن ټولز استفاده کوو او دغه ټول پاتې برخه یا هم هغه جسم چې موږ او تاسو ته پکار نه ده د هغې څخه په استفاده دا ټول انتخاب شو. بعد د دې نه راځو سلیکټ ته سلیکټ باندې کلیک کوو او انورس انتخابوو. کله مو چې انورس انتخاب کړو تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو ډېر په ښه شکل سره زموږ او ستاسو دغه بوټ انتخاب شو. خو د دې لپاره راځو دغه برخې ورڅخه حذف کوو. د منفي علامې په واسطه دغه زه لږ څه کوچنی کړم. کوچنی ده بس زه تر همدغې سطحه پورې دغه سطحه لږ څه نورې هم زوم کوم. بیرته د کنټرول او منفي علامې په واسطه راځم دا مثبت علامه وهم د کنټرول زوم کوم لږ څه دغه برخه یې راشه پاتې دا مخکې اضافه کوم. دغه تسمې هم پکې لږ څه باید اضافه شي دا هم اضافه کوو او دغه برخه یې بیرته منفي کوو او دغلته بیرته د مثبت علامې په واسطه دغه برخه باید اضافه شي. اوس نو تقریبا ښه سلیکټ شوی. راځو د موف ټول په واسطه دا موف کوو او دا هم راوړو دغې برخې ته مثلا دغلته یې ځای په ځای کوو. زه یې دغلته ښه کوم او د کنټرول ټي په واسطه زه د دې سایزونه جوړوم.
تاسو وګورئ دغه بل بوټ په نسبت دا لږ څه منظم او ښایسته کټ شو. نو تاسو کولی شو دا دغسې هم ځای په ځای کړو چې بیرته د کنټرول مثبت علامې په واسطه دا هم مخته وړو او کولی شو چې بیرته دغه بل لیر چې ما مخکې لومړني لیر ته وګورئ. لومړی لیر انتخابو د موف په واسطه لږ څه شاته وړو دغه برخه کې او بیرته راځو د دویم لیر ته چې زموږ دغه اوسنی بوټ ده دا دغلته قرار ورکوم. لږ څه باید واقعي شي دغلته هم قرار ورکړه. اوس هم راځو دغې ته د اف ایکس په واسطه لږ څه سیوری ورکوو چې طبیعي ښکاره شي. تاسو وګورئ تقریبا ښه حالت یې غوره کړی ځان ته. اوپیسیټي لږ څه ډېرومه ترڅنګ یې ډسټنس فاصله هم باید لږ څه ډېر شي او سپریډ یې د هغې سایز او سایز یې هم دغه اندازه لږ څه ډېر شو باید لږ څه یې راکوچنی کړم. دوکې په واسطه دغسې راځو قدرمنو لیدونکو اوس هم د کنټرول منفي علامې په واسطه زوم بک کوو ده او راځو یو ګراف له دې څخه اخلو د خپل انستاګرام د صفحې دپاره هم بیا موږ تاسو کولی شو چې دا جوړ کړو. کولی شو چې دغسې دا تر دغې سطحې پورې دا به دغسې مناسب وي. دا کراپ کوو او ډیلیټ کراپ پکسل په واسطه کلیک کوو او زموږ او ستاسو تصویر انتخابیږي. نو درنو لیدونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ښې چارې.